پاک ته یو سړی راغی، یو نوجوان و ځوان، وایي د الله رسوله زما ایمان تړل کېده مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم، څه نه مې ته منې کړې د هغې نه به ځان ساتم، خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم. هغه څه شی دی؟ زنا. زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم، نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه، نو باقي چې ته څه وایې به کوم، ته څه نه منې کړې ځان به ساتم، خو ما له د زنا اجازت پکې را. هغه ساده سړی د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کوم څیز حلالۍ حلال او چې کوم څیز حرامۍ حرام. حالانکې پیغمبر مبارک چې موږ ته کوم حلال ویلي دي دا د الله له طرف نه دي، د پیغمبر ورته خدای نه وکړي، او چې پیغمبر مبارک موږ ته وایي چې مه کوه نو دا د الله د طرف نه دي، د پیغمبر ورته خدای واچوي. رسول صحابه وایي اوف اوف دا څه خبره کوې د حضور پاک په مخ کې، دا خو ډېره زیاته ده، بې شرمۍ خبره ده، اوف اوف دا څه وایې. رسول الله مبارک ډېر هوښیار پویه وله خدای ډېره ورکړې وه، نو هغه هلک ته وایي دې خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ، وایي ته د زنا اجازت غواړې؟ وایي او. وایي ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کړې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي؟ هغه وایي قربان فداکا ابي و امي، مور و پلار مې درنه قربان، خور نه به یې څنګه خوښه کړم، زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي، نه یې زه خور نه خوښوم نه به یې بل مسلمان د خور دپاره خوښه کړي. وایي تحبه لامک، مور نه یې خوښې؟ وایي قربان دا څه وایې؟ نه یې زه مور نه خوښوم نه به یې بل څوک مور نه خوښه کړي. وایي تحبه لبنتک، لور نه خوښې؟ قربان دا څه وایې؟ نه یې زه لور نه خوښوم نه به یې بل څوک لور نه خوښه کړي. اتحبه لزوجتک، ښځې نه خوښې؟ قربان دا ته څه وایې؟ نه یې زه ښځې نه خوښوم نه به یې بل څوک ښځې نه خوښه کړي. زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي خوښوم او بل څوک یې هم نه خوښوي. بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو، پوه شو هغه ده چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم او بل څوک یې هم نه خوښوي، نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم، خو د چا خور به یې کنه. زه خپلې لور له نه خوښوم، خپلې مور له نه خوښوم، خپلې ښځې له نه خوښوم، نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مور یا به د چا خور یا به د چا لورې یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه یې نه خوښوم، بل سره بیا ولې وکړو. بس پوه شو په دې خبره ورسېدو چې واقعي زه نه خوښوم چې زما لور خور مور سره یې څوک بدعملي وکړي، نو زه د بل هغې سره ولې وکړو. وایي صاحب بس پوه شوم، زه توبه وباسم دا هم نه غواړم. حضور پاک ورته ایمان کلمه وښوده، مسلمان شو او په دې ړۍ ور لاس کېښود. یا الله اللهم طهر قلبه، خدای اړوله پاک کړي، اللهم یا الله د زړه صفا کړي، اړوله پاک کړي. هغه صحابي و چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو، قسم دې وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته به خواهشات نه کېدل. لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وایي